درې د اسلام داسې طاقتور او بهادر کمانډران چې نن هم کفار د هغوی نوم واوري نو د ډاره لړزیږي. نمبر اول حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې د اسلام دویم خلیفه او د مسلمانانو طاقتور لیډر و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه 10 کاله حکومت کړی او په دې 10 کلنه دوره کې یې په 22 لکه مربع میل ځمکه باندې حکومت کړی او بیت المقدس یې هم فتح کړی. نمبر دویم حضرت علی رضی الله تعالی عنه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې د اسلام څلورم خلیفه او په اسلام کې د بهادری داسې رول لوبولی چې تر قیامته به یادیږي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه بهادری ته په کتلو حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه ته د اسدالله لقب ورکړی. اسدالله یعنی د الله جل جلاله ازمرای. دوستانو د خیبر جنگ یو داسې جنگ و چې نږدې و چې مسلمانان جنگ وبایلي، خو د 1400 مسلمانانو په شمول حضرت علی رضی الله تعالی عنه په خپلې بهادري سره د کفارو 14,000 لښکر ته شکست ورکړ او جنگ یې وګاټه. نمبر دریم حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د دور هغه صحابي و چې په ټول عمر کې یو جنگ هم نه دی بایللی. حضرت خالد رضی الله تعالی عنه د اسلام د قبلولو نه مخکې د اسلام ډیر غټ دښمن و، خو د اسلام د قبلولو نه وروسته د اسلام لپاره داسې وجنګېده چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د سیف الله لقب ورکړ. سیف الله یعنی د الله توره.